بل کار یو پوه ډاکټر له بهره کابل ته راستون او د برېښنا وزارت ته د کار لپاره ورغی. وزیر ته یې په ماته ژبه وویل زه د کار پسې ګرځم، غواړم دلته کار وکړم. هغه ځینې وپوښتل دروغ ویلی شې؟ هغه وویل یا صاحب. هغه بیا وپوښتل په یوه پښه نڅا کولی شې؟ هغه په عاجزي ځواب ورکړ یا صاحب. هغه بیا په غوسه وپوښتل رشوت اخیستلی شې؟ یا صاحب ګناه لري. هغه بیا په غوسه وپوښتل اختلاس کولی شې؟ یا صاحب توبه. وزیر په غوسه ورته وویل نو دلته څه بد کوې چې راغلی یې چې نه ځان ته ګټه رسولی شې نه ماته. ډاکټر په ماته ژبه ورو ورته وویل کوم بل کار نشته صاحب؟ وزیر صاحب په غوسه ورنه وپوښتل تا کوم شی زده هم دی؟ و صاحب زه ډاکټر یم. نو ولې د روغتیا وزارت ته نه ځې؟ صاحب زه د برېښنا ډاکټر یم. وزیر له خندا شین سو، له چوکۍ لاندې ولوېد او په مځکه یې د خندا لوټکې والې. په بډوډ یې لاس ټینګ نیولی او هغه ته یې په خندا خندا ویل موږ چې برېښنا نه لرو نو د برېښنا ډاکټر به څه پکار دی؟ او په خندا خندا او سر ښورولو یې په تعجب وویل څه بې عقلان دي.